ګوډی لمر لا نه و راختې، خلک لږ لږ بازار ته راخواره شوي وو، دوکانونه یې لر کول. سبزواله خپلې تازه سبزۍ په ټېلو کې اغوستې وې، روان وو. ماشومان سکولونو ته تیار شوي وو، بعضو ماشومانو یو بل سره لاسونه ورکړي وو او ټولګي ټولګي سکول ته روان وو. بل طرف ته عایشه هم د چا نه کمه نه وه، زړو جامو کې پیوندونه تازه لګولي وو، سر یې ږمنځ کړی وو او د سړک په یوه غاړه روانه وه. هر څوک د دې دا عمر د کار نه و، خو خپلې غریبۍ داسې راغستې وه چې 14 کلن عمر یې ورله په غم بدل کړی و او د خان د بنګلې طرف ته روانه وه. دا چې څنګه بنګلې ته ورسېد نو اول خو د خان ښځې ښه ورټله او ویلې ورته دا دومره ناوخته ولې راغلې. بیا یې ورته هغه کارونه په ګوته کړل کوم چې د دې د کولو نه و، خو مجبوري او غریبي هغه دوه بلاګانې دي کومې نه چې خلاصی ډېر ګران دی. تر ماسپښین یې ټول کارونه وکړل، خو ولې د ظلم نه خلاصی چېرته کیدی شي او بغیر د آرام نه ورته نور هم بل ها کار په حواله کړی شو. ستړی ستومانه کور ته راغله، زړه ستړې مور یې د کور لوښ وینځله او چې دا یې ولیده نو راپاڅېده او په مخ یې دا 2-3 څپېړې ووهله. عایشې په سرو سترګو او ژړغوني اواز د مور نه پوښتنه وکړه بیا څه شوي. مور ورته ویل ستا ګیله بیا راغلې ده چې ته د خان د کور کار سم نه کوې او د کور نه د ویستو دمکي یې هم راکړې چې د کوره ووځئ. دې ورته ښه وویل چې دا هسې لګیا دي، زه خو بل ها کار کوم، خو ولې د مور یقین یې چېرته راتلو او دا یې بیا ښه ورټله. د پالج پر انځخته پلار یې هېڅ نشو ویلی، خو بس دا یې ځان ته نږدې کړه او سم یې وژړل او خپل زوی بلال د خپل کور پرېښودو باندې هم بل ها ویر وکړو. خیر وخت تېرېدو کله څنګه او کله څنګه عایشې ورته خپل ماشوم زړه لوی کړی و او په ځان یې سختې تېرولې. یو ورځ چې دا کله د خان بنګلې ته لاړه نو د نور کلنو په شان د خان ښځې ښه ورټل او د کور کار یې ورته حواله کړو. ورځ تېره شوه او چې عایشه مازدیګر کور ته تله نو خان د بنګلې په چمن کې ناست و او دې ته یې غږ وکړو. نن د خان حال د یو ځناور ښکارېدو، په سترګو کې د هوس تنده ځلېده او ډېر ظلم یې په زړه کې راچوت شوی و. عایشه: جی خان جی څه په کار و؟ خان: آو ته مې په کار یې. جی زه؟ آو ته. عایشه رسته شوه او بیا لږ ساعت پس روانه شوه. خان پسې د رانیولو دپاره پاڅېدو او منډه یې کړه پسې. عایشه د بنګلې په دروازه وتلې وه او په سړک یې منډې وهلې چې په دې کې ناڅاپه یو ګاډی په تیزۍ راغی او دا یې ووهله. د ګاډي نه کس راکوز شو او چې ویې کتل نو یو چغه یې کړه: عایشې ګوډۍ ته. عایشې کې لږه ساه وروشان یې وویل: بلال لالا ته. او دغه شان عایشې ګوډۍ ساه ورکړه. یعنې بلال د عایشې ورور و، کوم چې د کامیابېدو نه پس خپل مور پلار هم په هغه د غربت په حال کې پرېښي و، کوم چې د نن دور د عکاسۍ یو ښکاره کردار دی. دغه افسانه زما د ګران ملګري منصور الهام دا کوشش وکړئ چې دغه افسانه نور ملګرو سره هم شیر کړئ او موږ له پکار دي چې د داسې کردار نه ډډه وکړو چې د کامیابېدو نه پس خپل مور پلار پرې نه ږدو. ډېره مننه.